سلام، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. غواړو په دې ویډیو کې په آنلاین میسج یا آنلاین پیغام خبرې وکړو. په لومړي سر کې به ښه وي چې آنلاین پیغام ډیر وپیژنو او په دې پوه شو چې دغه برخه په ایگزیکټ سیستم کې څنګه کار کوي. آنلاین پیغام کولی شي زموږ او ستاسو لپاره پیغامونه په مستقیم ډول ولیږي. له واتساپ او تلګرام پرته د پیغامونو لیږلو اسانتیا رامنځته کوي. د حوالې لیږد رالیږد اسانه لار هم ده. د دغه برخې سره کولی شو چې حواله صرف یو ځل ولیکو او اړتیا نشته چې یو ځل په کتابچه کې او یو ځل په کمپیوټر کې حوالې ثبت شي. او بل دا چې دغه برخه دا ځانګړنه هم لري چې د پیغام پاکول د دواړو لورو په تایید سره ترسره کیږي. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره راځو ایگزیکټ سیستم پرانیزو. په دغه سیستم کې خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس خلاص شو، راځو په چپ اړخ باندې په دغه ځای کې په داخلېدل باندې کلیک کوو. کله چې موږ ته داسې یو پاڼه پرانیستل شوه، خپل ایمیل ادرس لیکو، خپل پټ نوم یا پاسورډ هم لیکو او په داخلېدل باندې کلیک کوو. کله چې دا پاڼه پرانیستل شوه، په دغه برخه کې په پیغام باندې کلیک کوو. کله چې پیغام پرانیستل شو، تاسو وګورئ په دغه برخه کې د خلکو لټون برخه ده چې موږ کولی شو د ایمیل یا برېښنالیک موبایل نمبر یا په د کمپنۍ په نوم باندې خپل مخاطب یا مقابل لوری را پیدا کو. نو تاسو په ښي اړخ باندې ګورئ چې موږ د کابل نماینده چې د زاهد کابل په نوم باندې یو کس ده، دغه غواړو پیدا کو او د دې سره خپل سیستم ونښلو یا ورسره وصل شو. زاهد کابل ته موږ نوم غواړو په ایمیل ادرس باندې پیدا کو. کله چې پیدا شو، ورته سلام لیږو او د سلام له لیږلو وروسته په نښلولو باندې په دغه برخه کې د نښلولو په علامې باندې کلیک کوو چې موږ د تل لپاره د زاهد کابل یا د کابل د نمایندګۍ سره یا د خپل مخاطب سره وصل شو. کله چې موږ په نښلولو باندې کلیک وکړ، دغه برخه کې د حسابونو برخه راځي. موږ کولی شو د پلټلو په ځای کې د هغه کس چې مخکې له مخکې نه موږ سره اکاونټ شته دی نوم یې وپلټو او یا هم په لاندې برخه کې د هغه نوم پیدا کو ورسره وصل شو چې موږ په دغه برخه کې د زاهد کابل نوم پیدا کړی دی او ورسره غواړو چې وصل شو. کله چې په زاهد کابل باندې مو کلیک وکړ، راته داسې یو پاڼه راځي او په هو باندې بیا کلیک کوو او په دغه ډول کولی شو د خپل نماینده یا مخاطب سره وصل شو. دوهمه برخه د حوالې لیږد رالیږد. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره راځو په صرافانو باندې کلیک کوو. په دغه برخه کې به حسابونه پرانستل شي او موږ د زاهد کابل په نوم باندې چې زموږ نماینده دی په کابل کې او په 101 شمیرې باندې کوډ نمبر هم دی او مخکې مو ورته مسج هم پرېښی و، غواړو ورته حواله ترسره کړو. د دغه حوالې د لیږلو لپاره د زاهد کابل په اکاونټ یا هم په آی ډي باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانستل شوه، په لیږلو برخې باندې کلیک کوو. په جمع برخه کې د پیسو مقدار لیکو، لکه موږ 80,000 افغانۍ ولیکلې، مخامخ ورسره اسعار هم ټاکلی شو. په دغه برخه کې د حوالې ګټه لیکو چې موږ 200 افغانۍ ولیکلې او مخامخ ورسره کولی شو چې اسعار هم وټاکو. د لیږلو کوډ په برخه کې کولی شو د حوالې نمبر وټاکو یا هم دغه حوالې نمبر مخکې له مخکې نه ټاکل شوی وي. د سرچینې په برخه کې هغه ځای لیکو چې غواړو دغه پیسې ورته ولیږل شي. موږ غواړو چې دغه پیسې کابل ته ولیږو، نو کابل لیکو. د لیږونکي په برخه کې د لیږونکي نوم او د اخیستونکي په برخه کې هم د اخیستونکي نوم لیکو. د معلومات په برخه کې اضافي معلومات هم ورکولی شو. په دغه برخه کې خزانه ټاکو او وروسته په خوندي کلیک کوو او په دغه ډول باندې زموږ حواله ترسره کیږي. په دغه برخه کې کتلی شئ چې حواله په بریالیتوب سره ترسره شوې ده. راځو پر لیکه باندې کلیک کوو. د پیغامونو برخې ته ځو، زاهد کابل پیغام پرانیزو او ګورو چې موږ ورته 80,000 افغانۍ حواله کړې ده چې 200 افغانۍ ګټه کیږي او دغه حواله لیږل شوې هم ده. اوس مهال تاسو په موبایل کې کتلی شئ چې دغه حواله د کابل دفتر ته لیږل شوې ده او هغوی هم ترلاسه کړې ده. د کابل دفتر که غواړي چې دغه حواله ثبت کړي، باید په خوندي باندې کلیک وکړي او وروسته هو تڼۍ کېکاږي. تاسو د موبایل په برخه کې کتلی شئ چې د کابل نمایندګي اوس غواړي یوه بله حواله موږ ته راولیږي.
د دغه چارې د ترسره کولو لپاره د حوالې د پیسو مقدار لیکي د کریډټ په برخه کې او ګټه هم لیکي چې 50 افغانۍ ده. د لیګلو کوډ هم کولای شي په دغه برخه کې انتخاب شي چې 5م کوډ مونږ انتخابو او سرچینه هم غواړو دغه پیسې کندوز ته ولېږو او دغه حواله د حامد نه خالد ته ترسره کیږي. وروسته په لیګلو باندې کلیک کیږي. په دغه ډول باندې د کابل دفتر حواله په بریالیتوب ترسره کړه. موږ او تاسو په دغه برخه کې کولای شو وګورو چې دا حواله موږ ته هم را رسیدلې ده. 50 افغانۍ 50 افغانۍ ګټه کیږي کندوز ته راستول شوې ده او حامد دغه پیسې خالد ته راستولې دي. که غواړو چې دغه حواله ثبت کړو په خوندي باندې کلیک کوو او وروسته موږ ته داسې یو پاڼه پرانیستل کیږي چې پکې کولای شو د حوالې ټول جزئیات وګورو. لکه 50 افغانۍ موږ ته رالیږل شوي دي. دغه 50 افغانۍ 50 روپۍ ګټه کړې ده. 5م نمبر د حوالې نمبر دی. کندوز ته رالیږل شوي دي. حامد خالد ته دغه پیسې لیږلې دي. وروسته په دغه برخه کې په ناادا کلیک کوو او خوندي کېکاږو او په دغه ډول دلته کتلی شئ چې د کابل نه راغلې حواله موږ په بریالیتوب سره ثبت کړه. اوس مهال یو ځل بیا غواړو چې کابل نمایندګۍ ته یوه بله حواله ترسره کړو. په لیږلو باندې کلیک کوو. د جمع په برخه کې 20,000 افغانۍ لیکو چې دلته کولی شو اسعار هم وټاکو. د لیږلو ګټې په برخه کې 50 افغانۍ لیکو چې ګټه یې ده او اسعار هم ورسره ټاکلی شو. د لیږلو کوډ ټاکو چې موږ 6م کوډ غواړو دغه ځل وټاکو. د سرچینې په برخه کې غواړو چې کابل ته دغه پیسې واستوو. لیږونکي نوم هم لیکو او د اخیستونکي نوم هم لیکو. وروسته په دغه برخه کې په خزانه کلیک کوو او بیا په خوندي برخه باندې کلیک کوو. په دغه برخه کې لیدلی شو چې زموږ 3مه حواله هم په بریالیتوب سره ترسره شوې ده. که غواړو چې دغه حواله بیرته پاکه کړو په حوالې باندې کلیک کوو او ماوس پرې ټینګ نیسو. وروسته کتلی شو چې په دغه برخه کې د پاکولو علامه هم راغلې ده. غواړو چې د پاکولو غوښتنه وکړو او په غوښتنې باندې کلیک کوو. په دغه برخه کې کولای شو چې د انتظاري په برخه کې زموږ مخاطب ته یا د کابل نمایندګۍ ته غوښتنه شوې ده چې موږ غواړو دغه حواله پاکه کړو. چې کله هغوی دغه حواله منظوره کړي پاکېدلې بیا کولای شي چې دغه حواله پاک شي. د موبایل په برخه کې کتلی شئ چې د کابل دفتر ته په انتظاري برخه کې لیکل شوي دي چې موږ غواړو دغه حواله پاک کړو. که هغوی دغه قبلوي نو دا حواله به پاکه شي او انتظار به هم دغه برخه کې کتلی شي چې له منځه ځي او په دغه ډول باندې د دواړو لورو د تایید نه وروسته کولی شو حواله بیرته پاکه کړو. 3مه برخه د بیلانسونو اوکې کول. د بیلانسونو د اوکې کولو یا د حوالاتو د اوکې کولو لپاره په دغه برخه کې په اوکې باندې کلیک کوو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه د پیغام بیلانس په برخه کې خپل پیغام لیکو. لکه لیکو چې اوکې دی یا اوکې است او دغه پیغام اوکې لیږلو په برخه باندې کلیک کوو چې ولیږل شي. تاسو د کابل نمایندګۍ په موبایل کې کتلی شئ چې موږ له هغوی نه د اوکې غوښتنه کړې ده او هغوی کولی شي چې په قبلولو باندې کلیک وکړي ترڅو موږ ته اطمینان راکړل شي چې دغه بیلانسونه اوکې دي او په دغه ډول کولی شو چې بیلانسونه اوکې کړو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. د لا ډیرو معلوماتو لپاره کولی شئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، د ایگزیکټ سیستم له یوټیوب چینل او همداراز د ایگزیکټ سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.